د محمد نبی لپاره یو بل ویاړ پوهیږی یاست څه دی؟ مهرباني وکړئ له هڅې نه مخکې زموږ یوټیوب چینل ډېر سره سبسکرایب کړئ. لوګر کریم فتله ستاسو په چوپړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی الراونډر لوبغاړی محمد نبي څخه له ځان سره بل ویاړ لري. محمد نبي شل ورځې لوبه کې لومړنی لوبغاړی دی چې په وروستیو اورونو کې ښه توپخنه کوي. هغه له ویرات کوهلي، ګلین میکسویل او شعیب ملک څخه مخکې د لست په سر کې شتون لري. نبي په 226.40 سټرایک ریټ سره په شل ورځو لوبه کې له 2014 کال راهیسې په وروستیو اورونو کې توپخنه کوي او د ټولو لوبغاړو څخه مخکې دی. د یاد لست په دوهم ځای کې د استرالیا لوبغاړی ملي لوبډلې پیاوړی الراونډر لوبغاړی ګلین میکسویل شتون لري. هغه له 2014 کال راهیسې د شل ورځو لوبو په وروستیو اورونو کې په 215 سټرایک ریټ سره توپخنه ترسره کوي. ویرات کوهلي له 2014 کال راهیسې شل ورځو نړیوال جام څخه بیا تر دې دمه پورې په وروستیو اورونو کې په 199.4 سټرایک ریټ سره توپخنه کوي او د لست په درېیم ځای کې قرار لري. دا لوبغاړی د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی توپوهونکی او لوبډلمشر دی او همدارنګه د یاد لست په څلورم ځای کې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې توپوهونکی شعیب ملک شتون لري. هغه تر دې دمه پورې په وروستیو اورونو کې په 196.15 سټرایک ریټ سره توپخنه ترسره کوي. د توجه څخه نړۍ مننه.